سورت په حالت فرشی کې یو سورت ده او عرشی کې درسم سورت ده. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه اغا ورځ سیاغه ټکون کې د زړونو لاره دماغ او زړه ټکی. مال قارعه سپوی کړه س شهدا قارعه وما ادراک مال قارعه او سپوی کړه س قارعه س شهدا یوم یکون الناس الله دا اغا ورځ د س خلق بسی کل فراش المبسوس بشانت دی اغا پتنگانو المبسوس سیاغا خواری سشئی خواری وتکون الجبال او الله وی غرون بسی کل عین المنفوش لکا پشانت دی اغا وڑی سیاغا پوالی سویلا سشئی سویلا لکا چار صدا کی مازیگر با منگو تو چکر تا نو آلتا یو دا سادره با جوڑی دی دا سادره پیزنی کنا ادی زمین سادره با جوڑی دی نو او آغی با یو ور آغا شای دا سیوا سبیو که بیزر سی بیوا نو سی اپنبا بیا طول دا سی صفا کرلا بیا بورتا کی ناستا سشای بس نو فقه که من کتلی و فقه علم فقه که حائق جولا ورتوائی سورتوائی عربی که حائق ورتوائی نو علامه صاحب لیکلی وی لعن الحائق فی 7 خصال فعلوها بجولاد لعنتی په و کارونو سره کوي سړی خوب نه باسي. نو مونږ آلته وکاته یقینا برجلین په ټک ټک و براسین حرقوها آلته بخپې د سکړې سخپې ویل سي که سر به داسې کړ. نو ما مرګرو ته ما یو پیدام دا وسره د پی کې عبارت بدل تراو خو ده مونږ ویل دا جولا خو ته ټک څنګه ورګي برجلین په ټک ټک و براسین حرقوها نو سي آلته به صادر ته ټک ورک خو ته نو سر به مسردا سکه. نو هغه الله تعالی وای هغه پومبا هغه منپوش سي هغه څه شي ختم سي. وتكون الجبال او وی بغرنا کل عین المنفوش بشانت دي چا دي هغه وړي المنفوش هغه مندوبي. فاما من ثقلت نماتو ګور الله وای او ته ګورو دا خلق به دوه قسمه سي. خلق به څنګه سي؟ د خدای دوه مخلوقات لوی یو انسانان دي یو دا پورې غر ده. الله دا انسانان به څنګه سي؟ کل فراش یو قسم شی را لکه دا ماخام کې راځي رڼا کې بټرفلای ورته وای سورته وای دا یو شی بټرفلای ورته وای هغه څه بسی. او دا غرونه به څنګه سي؟ دا بداسي سي لکه وړي. نو الله دا دو مخلوقات مې درته ذکر کړو ته په قیاس کا. فاما من ثقلت موازینو دي چا سه عمل نامه درناسي فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازینو الله دي چا سه عمل نامه سپکا سوالا الله دې نسپکی زمونږ تاسو. فامو هاویه زید هغه بس کوم د څه شوی حاویه پي. وما ادراک ما هي او سپوی کړه ما هي څه شهدا نارون حامیه دا اور دا ډیر ګرم اور ده. تکاثر مکی سورت ده او تکاثر کې الله دا مسله بیانوي چې جمع کول د مال د انسان دا سړی د آخرت نه بے پروا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر الهاکم التکاثر غافل ک تاسو لره ډیرواله د مال. ما ته ګور سبا مولکه کې څنګه شعر ده فمثل کې هبلا قد ترکت ومرزعي فالهيتها عن ذي تمائل مرزعي مثلا ورزل کنا. الهاکم التکاثر غافل ک تاسو لره ډیرواله د مال حتا زرتم المقابر حتا زرتم المقابر ستر دې پورې تاسو زیارت وکړه د قبرستان. سمانا لکه دی الله د دنیادار طبیعت بیانوي. دنیادار سره نه مړیږي. دنیادار سره ځکه غوالته سوره بقره کې موږ تاسو ویلو
فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له الله دنیا راکې آخرت حج کې سوال کوي څومره راکې یو عرب یو کرب یو فدم څومره الله تعالی ذکر نه کا الله وای ک یو فدم ورکم بیا بس غواړي زیات بغواړي نو الله وای دنیادار سړی مړیږي نه مړېدل به کله راځي کله مړ شي او چیرته راځي قبر ته راځي کلا سوف تعلمون زردتا صبح پويسي او بیا زردتا صبح پويسي کلا لو تعلمون علم اليقين زرد پوي بس په علم یقیني کلا لا ترون الجحيم چکلا تاسو ویني جهنم ثم لا ترونها عين اليقين او بیا به ویني په عین اليقين سره ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ولکه شاده ټول دلته دې ګندت کې یو شین جمعه سجدا او تعالی لیدل نه د دې تسوي علم اليقين څور توي او څنګه دا بهر څخه تراغ له ودی دې تسوي او څنګه نراغ دورا کا تموز دې پکيو کو څه شي حق اليقين څه شي